منظور پښتين: قومي مشران باید پرېکړه وکړي چې ډیورنډ کرښه هېڅ ارزښت او حیثیت نه لري. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين د جرګې په تالار کې ویلي د جرګې ګډونوال باید نن پرېکړه وکړي چې په 60 ورځو کې ټي ټي پي او د پاکستان حکومت له پښتونخوا ووځي. هغه ویلي د پښتونخوا قومي مشران باید طالبان، ISI او MI د ترهګریزو سازمانونو په نوم وپېژني. نوموړي دغه راز ویلي چې قومي مشران باید پرېکړه وکړي چې ډیورنډ کرښه پښتنو ته هېڅ حیثیت نه لري. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري.